د اسلامي امارت د مجاهدینو تر 450 زیات سرتیري د شمال ختیځ زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ او په دندو به وګمارل شي. دغه سرتیري د شپږو اونیو په ترڅ کې د پولیسو مسلکي زده کړې، د چک پاینټونو د مجرمینو نیول او ایډیالوژیکي مسایل په ښه توګه زده کړي دي. په کندوز کې د ماشومانو نړیواله ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي دغه پروګرام د لمانځلو موخه د نسل وده او بقا بولي او د ماشومانو په ملاتړ ټینګار کوي. له بلې خوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د ماشومانو له والدینو وغوښتل شول چې د ماشومانو په وړاندې خپل دیني او وجداني مسؤلیتونه ادا کړي. د کندوز د اداري مدیریت او حسابدارۍ انسټیټیوټ د فراغت 11مې دورې مراسم د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په شتون سره ترسره شول. د فراغت په دې دوره کې 45 تنه ځوانان له 2 کلونو مسلکي زده کړو وروسته فارغ شوي دي. د کندوز د مدیریت او حسابدارۍ له انسټیټیوټ څخه د 12 کلونو په موده کې 2300 هلکان او نجونې په 4 سنو کې فارغ شوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په دې ولایت کې د 4 تنو د نیولو خبر ورکړی دی. د کندوز د پولیسو د خبرپاڼې د متن له مخې امنیتي ځواکونو 4 تنه د نشهیي توکو د پلور او جنایي فعالیتونو په تور نیولي دي. ویل کېږي چې له نیول شوو کسانو څخه 3.5 کیلوګرامه تاریاک، 1 کلاشینکوف او 1 اندازه مهمات هم ترلاسه شوي دي.